نوښار نظامپور جبهې کې د دریای سیند په مقام د سرو زرو راویستلو غیر قانوني مایننګ کوونکو خلاف لوی کریکډاون شوی دی. د پولیس دریو تر مخه د غیر قانوني مافیا وسلوالو په اپریشن کوونکو د معدنیاتو ځلي انتظامیې په عملي او پولیس ډزې کړي دي. ډي ایس پي اکوړه خټک تر مخه د وسلوالو کسانو په ډزو ایډیشنل ډیپټي کمشنر نوښار عبدالقیوم، ډیپټي ډایرکټر معدنیات مردان حامد علي خان، ډي ایس پي اکوړه خټک سرکل ریاض خان په شمول 11 اهلکار هم سخت ژوبل شوي دي. دا مسله دا وه چې دا نن زموږ ریډیو پوره نوشیره ټیکنیکل او منیټرینګ دواړه سټاف سره د پولیس امنیتي حاکم ګډون ډیوټي ده ایلیګل مایننګ ټول افسرانو چې دا بندول پکار دي په د هغې په وجود هغې فیرنګ هم وکړو په وتڅ کې بس کلې راووتو. منیټرینګ منل ګارډ جوهر عباس یو لاس یې مات دی، سر یې مات دی، فرحان منل ګارډ منیټرینګ او سلمان منیټرینګ منل ګارډ دی، انسپکټر د ټیکنیکل قریش صاحب او عمران منیټرینګ منل ګارډ دی او انګلیسي صاحب ګاډۍ مکمل چوري شوي دی. موږ راویستی ګاډۍ کې خو ګاډۍ مکمل چوري دی، یو ویګو یو ایکسلې یا بالکل مکمل سکرپټ دی. د ایس ایچ او تاڼه نظامپور ګنمین امین خان، کانسټیبل حلیم خان، کانسټیبل طیب خان او کانسټیبل اف سی تجمل خان هم په زخمیانو کې شامل دي. غیر قانوني مایننګ کوونکو د اسسټنټ کمشنر جهانګیري او ایډیشنل اسسټنټ کمشنر نوښار د ګاډو شیشې هم ماتې کړي دي. زخمیان قاضي میډیکل کمپلیکس نوښار ته رسولی شوي دي. نظامپور تاڼه کې باقاعده مقدمه درج کړی شوې ده. سرکاري افسرانو او اهلکارو باندې حمله کې د ککړو غیر قانوني مایننګ کوونکو خلاف کاروایی شروع کړی شوې ده. د نوښار ځلي انتظامیې د دریای سیند نه په غیر قانوني توګه د سرو زرو راویستونکو خلاف فیصله ییزو کارواییو آغاز کړی دی. ګرین اپریشن کې تر اوسه د 200 نه زیاته درنه مشینري قبضه کړی شوې ده او د سرکار په حق کې ضبط کړی شوې ده. 6 ملزمان هم نیولای شوي دي. په پیښه کې ککړو نورو ملزمانو ګرفتارۍ لپاره هم چاپې وهل کیږي. نوښار نه ملګري ریپورټر سید ندیم مشواني سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.